बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ډېر ملګري وایي چې زموږ په ویډیو باندې ویو ورنه راځي. دا څه وجه ده؟ نو د ټولو نه مخکې خو زموږ په تمنیل باندې موږ له کوشش پکار دی چې موږ فوکس وکړو. ولې چې یوټیوب والا په خپله باندې وایي چې 75% چې کوم ټرافیک دی هغه د تمنیل د وجې نه راځي. که تمنیل ستا خراب وي 75% خو ستا نه الریډي واپس شولو ویور. بیا بقایا تاسو که 25% پاتې کېږي په 25% کې هغه بیا ستا ټایټل ته وګوري. که ستا ټایټل مزیدار نه وي، الفاظ چې کوم دي د هغې هغه ټیټ نه وي، برابر نه وي، نو هغه ستا نه هم وتښتي. بیا تاسو که بقایا څه پاتې کېږي؟ که ستا خپل 100 سبسکرایبر وي په هغې کې به هم 20-25 کسان ستا چینل وګوري، هغه ویډیو به وګوري او هغه به رس کم سیټ شي. که ستا چېرته په تمنیل کې جاني، ستا تمنیل ښایسته وي، نو ستا ویډیو به ډېرو کسانو ته رسېږي. 75% ته یوټیوب یې خو پخپله رسوي. هغه ګوري که ستا تمنیل برابر و هغه وګوري. په هغې کې چې 100 کسانو کې 50 کسان هم وګوري چې 75-100 کسانو ته ستا تمنیل لاړ، ستا ویډیو په باره کې لاړه، 50% کسان هم په هغې کې وګوري، نو یوټیوب والا په خپله دا مخې ته 1500 کسانو ته ستا ویډیو ولیږي او په هغې شانته ستا هغه ویډیو ورو ورو په بره باندې ځي. د هغې چې کوم ریچ دی هغه په مخه باندې بړویږي او په سجیشن ویډیوګانې کې هم ستا ویډیو ورکوي. خو که چېرې ستا تمنیل برابر نه وي نو تا ته بالکل چانسز نشته چې ستا ویډیو مخې ته لاړ شي. ها قسمت حساب نه دی چې ستا یو ویډیو تا جوړه کړه او یودم هغه وایرل شي. خو کوم چې طریقه کار دی په هغې باندې چلېږي نو تمنیل د هغې لپاره ډېر زیات ضروري دی او په تمنیل باندې هم موږ یو ویډیو جوړه کړل، هغه ضرور وګورئ چې ستاسو په کار راشي او تاسو ښه ویور حاصل کړي. د یوټیوب نه خوندور غوندې کار پرې وکړئ او خوندورې پیسې ترې وګټئ.